الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دجه پر خبره رسیدلې و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عجیب بل ملګری ربيعه ابن كعب الاسلمي هغه انسانانو نه دي چې اول د ایمان راوړو او به د رسول الله سره ډېر انتیزه ته مینه شو، تر دې پورې چې کوري پرې خود او جمعات دراغه چې کومه کوټه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتې کېدو، دا به د باندې ناسو دروازې به د خوا کې چې وز د خدمت یو आवाज وکي او زور ته لبیک ویبا. نبی صلی الله علیه وسلم مدنه دغه ذکر بار بار کوي چې سبحان الله وبحمده یو ورځ بار وروته نو ورته ویل یا ربيعه ته یو سوال وکړه چې زه د الله رب العزت په دربار کې هغه وغواړم. یو ورځ مهلت وغوښته وجدا و چې دا ډېر خیر خلک او اسی د دنیا په باره کې سوالات باید ونیشي، دنیا خاصه موږ الله راکړي. ورته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې سوال ما راوګه چې په ورځ قیامت الله ما د جهنم د اور نه بچ کی، جنت نه بوزي او سلام الګردوب الله را نصیب کی. نبی صلی الله علیه وسلم ډېر راخره پته یو کار کې هغه د سجدي ډېر لګای رب العالمین الله د سجدي اقسام ټول تفصیلی ذکر کړه. یو مجلس کې ورته ویل چې فرعون یعنی یا ربيعه واده کول نه غواړي، نه غوړي چې نه وجدا چې یو په سره خدمت ته ورسې شم بل دغه مہر نشم پوره کولای. غوډېره مو د ورسې ویلې چې زما په دې کار باندې او زما په دې دین او د اسلام باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپويږي، هغه چې کوم مطالبه زما نه کړی دا په کار دا چې هغه زه پوره کم به ورنه مطالبه وکړه ویل که واده نه کوي ولنه کوي لارشه. بنصور یو خاندان له تشکیل کې چې یو زنانه پیغله دا او دا غویله وایا چې زه رسول الله رضوان راغلم تاسو د خور یې لور پیغله شوی دا د مال په نکاح کوي. کله چې دغه خلکو خاله ورغله هغه ورته ویلې چې مرحبا برسول الله صلی الله علیه وسلم او برسول رسول الله، رسول الله دې مخره شو داغه د استاد دې مخره شي. نبی صلی الله علیه وسلم ربيعه په یوځای کې ولید خپانه سوال کوي دا ولې مہر ما سره نشته برېدې اسلامي له ویل چې لکه دل چندره جمع کوي چندره جمع کړه سروي درهم شو او دا ورولېګل بل ورځ به خپه دي الکه ولې خپانه شوی وجه دا چې د ولېمې پیسې نشته نه به برېدل ویلې چې د لپاره د ګډ څه تنظیم وکړي 14 کیلو وربشي رسول الله خپل کور نه را طلب کړي هغه ورته ویل چې دا وربشي موږ په خې کو دا ګډ ته انال کا نبی صلی الله علیه وسلم په قمل مستی کې عجيبه شرکت وکړو، څومره عجيب خلق زموږ استاد محمد رسول الله بکم ولېمه کې بل نه په اخیره واسطه په یو کجره باندې د ابوبکر سره جنجال لاغه هغه سخت خبره وکړه د مطالبه وکړه چې مال سخت خبره وکوي نه لاړو د رسول الله خو له عریضه وکړه ویل کده چې خبري شوې دی او کنسل دی ولې ورته ونه کړه جواب دی ولې ورنه کوي یا رسول الله دا زه خوښ نه غنم وې دې شي به ورته ویل چې الله تعالی بخنه وکي. په خپل مال باندې بحث کول او په هغه باندې د خلکو سره کلک شریعت کول دا به څه ګناه نه، خلکو له د کنزل بدلا په کنزل باندې نه ور کوله بلکې د بخنه دعاګانې. د نبی صلی الله علیه وسلم باندې ملګرو کې نه یو عجیب ملګری دومره عجیب چې نبی صلی الله علیه وسلم د ارمانو کې چې کاش ما چرته لوري وې نو ما به د تعالی باندې کړې وې. اسمه روشت سړی دی، قیمتي سړی دی، سیدنا و امامنا ابو رقیہ تمیم الداری رضی الله تعالی عنه. داری ورته ځکه چې د یمن کې یو خاندان او الته وشیدل اغله منسوب غالبا په هم کا د هجرت باندې د ایمان لوړو سره د لشک شانو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله مکه فتح کړل لزر مجاهدین او سره وبې د هنین په طرف باندې لاړو چې 12 وبې د تبوک په طرف باندې لاړو تقریبا 10 شوخه ملګری وسره تکړه مجاهدین اخلاقونه ډک خلک الته چې د هرقل بادشاہ سره د ملګرو ټول ورک شول کم چې شاوخوا ګردنه واکه خلک وشیدل هغه اصلا نسبن عربو لیکن يهود نسوارا په هغه ځای کې زیات پاتې شي و دغه د اخلاقونه متاثر شو دوی نسوارا شي و یو ډله راتله اسلام کې داخله ده بل ډله راتله تر دې پورې چې سیدنا و امامنا ابو رقیہ تمیم الداری رضی الله تعالی عنہ دم سره د ملګرو راغی. اې د ایمان درې اسباب وو.
یو سبب علماء دا ذکر کړی دی چې زمونږ د الله فضل بچا باندې وشي اغلب د ایمان اسانه شي دا قران او سنت دا ګوره چې د موږ تاسو رب العالمین را کړی دی د دې عظمت موږ په دماغ کې پروت دی د دې په مقابل کې د ټولو خلکو خبرې مون قربانو پرې دوی دا ګوره د الله فضل په ځامنه وګاړي د شي خلک شته چې قران او سنت د محمد رسول الله خبره صلی الله علیه وسلم د خلکو د خبرو د لپاره ماته رحمت کې پری دی په حدیث باندې چې برید کیږي گزار کیږي سفر وینه لري خو شکل د په مسلک باندې گزار کیږي د په مشر باندې گزار کیږي دا په خبره برداشت نشي کولای د زموږ اوسه په دې زړه کې د قران او سنت د عظمت خلق دل دعوت اول د دې لوی خلکو را بیانول دل عقیده ساتله شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي الطرق الحکمیه کې او اعلام الموقعین کې وی سیاست ام دقه معنا دا چې خپل روزمره چلیرج کې ژوند د شریعت برابر اړخ ولګي وی دی ویل شي سیاست دا الله موږ لپاره کړی دی اسلامي د دې وجنه د الله فضل په دې انسان باندې او الله عزوجل د ایمان نصیب کی دین تحقیق به تحقیق کارونه سره بربادي یو خبره د کړي دی نه د کړو بس ایسته خبره شروع شو تحقیق د اره مسلې سیدنا و امامنا ابو درداء به ویلې وې کزما ملګری شرط خبره وکي او هغه غلطه میزه دغه خبره پر اوی جوابونه کوم بیا چې زمونږ د ملګری دا خبره مقصد نه دی دغه مقصد دی دا مقصد نه دی دا مقصد دی چې کله دی اویو کې ما مقصد پوره نشینو به د څه ما چې کې دې شي زمونږ د ملګری به یو ښه غرض خو باقي باندې به مونږ نه وپوي صحابه څومره عجیب خلک سورې نور کې الله رب عزت د قانوني خود لري چې تاسو کله خپل هم جنسي باندې بدګماني ګوره پیدا نه کړي داغه د خبرې صحیح تحلیل وې د يهودي او مولا ولعلم ورته می ویلې چې لکه ځکه دین خپل کما د سلمان فارسی غو نظام تحقیق کوونه ورته ویلې چې ان مغضوب علیهم موږ ګوره مغضوب علیهم من کې مره داخليږي موږ د الله په قهر باندې کړیو صاحب خو پرې ده او يهودي کې عادت لري چې هغه پردیس سره چرته بر خپل مسلک کې نه بری دي د نسوارو د ير په نامه باندې راهب او پیرو دغه خواله ورالم ورته مې دوی ویلې چې موږ له د شهید دین تحلیل وکا موږ له خودل وکا چې باغې کې موږ ورته نه نش ورته وی ویلې د ابراهيم عليه السلام د ملت په روان شي او په دې کې د یو بچی پیدا شوی ری په مکه کې محمد صلی الله علیه وسلم هغه په روان شه پیدا خبره په دې ځل کې پرې وتا د نبی صلی الله علیه وسلم خاله به راځي او انت به دغه سره مکالمه کوي او بد دغه به د ایمان مسله برابرېږي درې ماجبه وجه ده پیرانو دله دعوت ورکي دا پیران موږ مکلف دي بعض علماء دا خبره ذکر کړې ده پیرانو د لپاره چې جنت دار چې کله په میدان د حشر کې حساب کتاب شو ختم شي بس دی غاټه ده چاوي دا پر جنت په اطراف کې اوسېږي امام بغوی لیکي معلم التنزيل کې چاوي د جنت په منځ کې به اوسېږي خوراک اوس کاک منه کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې دا به د جنت په منځ کې د انسانانو غوندي ژوند تیری من کې عادت ده چې کله به من په دشت کې اوسېدلو نظم ملګرو به ویلې چې اعوذ بسید هذا الوادي او کله به ویلې چې انا ز پنین سما به جواب جار عظیم یا په هغه پیری باندې چې هغه په دې ځکه د ډیر لوی دی په هاذه الليله بده شپه نو هغه کې هم د شی غټواله او عظمت راغی چې اوه هو زه خودم رلوي شی ما چې داخلك ما باندې پرینه نشي او ایسه په دې وخت کې باغ نور په دې سرکشه کې شخص شو او د خپل کوشترانو نبی ویل چې لکه دې انسان لګور سمو وای د دې وجنه امام الشرح المانی وغيرها د ټولو کې لیکي وې بعض وخت کې په انسان باندې ابلیس کینی دی او زیارت په طرف باندې دی او درگاه په طرف باندې دل ترغیب ورکي چې کله انت نږدې ورشي د ابلیس ته وچت چې د خلکو په دماغ کې دا خبره پریوزي وې ګوره د پلاني شپ خږي حالګه هغه کړي نه دا په دبن شیطان ناشي خو چې انت نږدې ورشي نو په دې وخت کې استدته وچت چې د خلکو په دماغ کې دا خبره پریوزي د امتحانونه دي عجیب امتحانونه د دې وجنه سورې انعام کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده اعراف کې چې بعضه په بعضه نور باندې پیدا او مزه اخستري یو پیدا دا شکل هغه په باندې پنيونی شنو دا ځان غټ کی او دیبل پیدا دا واخص شیخ غشپ په امن تیر کړه شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي رحمه الله په انسانانو کې بعضه د انسانان شتا چې پیرین تابع کړي دغه سره جناحونه کوي او پیرانو کې بعضه د پیرین شتا چې انسانان زنانه تابع کړي دغه سره جناحونه کوي عجیب نو هغه ورالوش وکلم چې دا خبر وکړه سم لسم نو په دې وخت کې حاتفي आवाज ما باندې وکي پیری وکي جنني چې عز بالله یا تمیم الداري وې ته رب العالمین باندې پنيونی سا
او مونږ باندې منیسا د دې علاقه پرې پیری باندې منیسا او دغه الله چې موږ له محمد صلی الله علیه وسلم را پیژندلې دي د حجون په علاقه کې هغه منځ کول وي دغه د قران تلاوت موږ وخت خودلې او اصحاب وختي ورشه یو ملګری هم د ځان سره بوزا او د محمد رسول الله صلی الله ورشه وی چې کله مې دا خبره پر ځل کې پری وته دا حق مسله د شرانه رڼا معاذ بن جبل لیک فرمایي و ان علی الحق لنورا فدي حق باندې رڼا ده بعض خلک وایي چې موږ د چا ومنو د دې موري شه ومنو کداغه د می وغټ پټ کې تړلې دی بل مغټ پټ کې تړلې دی الګه په دې پټګو مټګو باندې سړې مولا کېږي نه مولا ته چې په دلیل باندې لري او ته کوي چې هغه قرآن وي او دیم قرآن وي هغه حدیث وي دام حدیث دا غلطه را چې قرآن او حدیث سړي په صحیح معنی باندې تشریح کوي په دې کې الله یو نورانیت خودلې یو کشش خودلې د سړي په سړي کې ځین شي سبا وختي ورور مې را سره دی نعیم دواړه روان شو او وختي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولته ویلي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله گوئی کوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه او گوئی کوم په دې خبره باندې چې محمد رسول الله د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابلیس نه بچ کېدو ډېر اسباب یو سبب ته دا معلوم شو چې الله رسول الله ځان رسوله خاص کر په اعظم باندې سړی بچ کېږي په قران باندې بچ کېږي سوره بقره باندې بچ کېږي آیت کرسی باندې بچ کېږي د سوره بقره په د ورسنی آیتونو باندې بچ کېږي او داس کې ګرځیدل باندې بچ کېږي ذکر ویلو سره بچ کېږي زیات خوراک ساک ساتل نزان ساتل باندې بچ کېږي زیات خوبونه نه کول باندې بچ کېږي د ورسنی سورتونه وایا لا اله الا الله وایا د سوره حدید ابتدایي آیتونه وایا او دغه شان اعوذ بالله وایا امنت بالله وایا لا حول ولا قوه الا بالله وایا په الله باندې ایمان ساته د الله پیژندل کوا د الله د کارونو باندې رضا کېګا د الله د نعمتو شکریا کوا رښتیا وایا صدق عمل د الله د پاره کوا ګناهونه پرېدا امر بالمعروف کوا نهی عن المنکر کوا قران کې تدبر کوا وراله کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وما ویل چې انا عم صباحا د جاهلانو سلام واچو زمونږ په اسلام کې سلام دار چې السلام علیکم ورحمت الله چې کله شړی تعالی سبا د په خیر شه د مشرکینو سلام دی د جاهلانو سلام دی د قمقلانو سلام دی د هغه انسانانو سلام دی چې قران او سنت باندې سره د اغانې دي سبا د په خیر شه سبا د په خیر شه دی لڅ معنا زمونږ سره دا خبره شته چې السلام علیکم ورحمت الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورنکي وی ویل زمونږ په اسلام کې دا خبره ده چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پورا وای السلام علیکم رحمت الله السلام علیکم لسنه کوي ورحمت الله بیلس وبرکاته دا اوس ذکر کا تقریبا درشه کې بده باندې ورکی دي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم جنت نه داخله دي نشي چې درسو پتا سو کې ایمان نه د ایمان والا کې دي نشي چې درسو پتا سو کې محبت را نشي آیت د شی تاسو نه کوم چې باغې باندې محبت راځي صحابه ویل ولنا یا رسول الله به سلام خور کوي څو پیژنې کني پیژنې هر چا باندې سلام اچوا زمونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې کله په بلار باندې روانو حتی چې ماشوم په نشله مقدم کېدل بالغ خلاصه کې فاقه باندې رسول الله سلام اچو کور والا باندې سلام اچو سورې نور کې څنګه الله دا ویلي دي دا غیرت په قران باندې عمل په حدیث باندې عمل او په دې کې ګټه ده ځکه معنا دا ورځ په امن کې شپه سلامتی کې شه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سلام الخاصه د قیامت علامات نه یو علامه ده چې خاص خلق باندې به خلق سلام اچي ټیک دا ورسره به بیا دا وایا کنه چې په خیر را لې سبا د کشا چار د کشا چې ارڅ به ته وای خو اول بشری الفاظ وای سلام په بنځه کښونه باندې ناروا دي یو په هغه انسان باندې چې هغه يهودي دی دویم په هغه انسان باندې چې هغه بدعتي دی دین کې نوې خبره پیدا کړي دریم په هغه انسان باندې چې هغه مرتکب د ګناه کبیره دی څلورم په هغه انسان باندې چې هغه بولو براس به تیزونه ناشتي او پنځم پر دې زنانه چې کله ته فتنه پیدا کیږي و الا کدا پنځه شوینه نه نور چې په کوم ځای کې ته په خلکو باندې سلام اچولې شي سلام اچول جایز دی به نو ویلې سلام وایا د شمو وایا وی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدلو دا شکل مبارک د شو درشتونی انسانو لکه څنګه عبد الله ابن سلام ویلی و دروغ بالکل پکې نه مت راتله او چې کوم خبره به وکړه هغه یقیني و رب العالمین هغه به یقین ورکول هغه به د عمل جامه ورغوستا وزر اورانه شمه خبره مونږ ورته وکړه وسوي ما ورته ویل چې یا رسول الله زم د فلسطین باشندایم د بیت الله مسعودین کې دیږي کې ادارین د ازما خاندان چې کوم ځای کې وشيږي ستان ازما یو مطالبه را دغه ازما ما پښې ولېګا ازما د قوم پښې ولېګا چې نور خلک کې را شریک نشي دی له ویل شي اقطاع دا معنا
په دشته کې وزیری او امیر المؤمنین ایسه د قضیه هغه یو چاله په لاس باندې ورکی چې دا ځان لا بعده کې ستاسو شو وی سیدا دا ستاسو شولا وی چې کله دا شو د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې مور سره و د ابوبکر رضی الله په وخت کې مور سره واغه ابو عبیده ابن جراح له ویلي او دا خط چې د بيد عمر رضی الله په وخت کې مور سره و او عمر رضی الله ورته دام ویلي اغلی ویلي و وې داس موږ محمد رسول الله را کړی دا کنه دا را کړی و در کړی دا خدا شرط په کې لګولې دي چې تاسو به ګوره خرڅوي دا وی صحیح ده عبد الملک ابن مروان هغه چې کله امیر شو اراغه دی بیت المقدس ته اراده دا و چې داسمه کې د خلکو نوالي وی هغه خط ورته ښکارا کې چې د دې اسمه کې مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خطر کړي اقطاع کړي ځا ساسو دا بس هغه تی ورسته سليمان ابن عبد الملک چې د عبد الملک ابن مروان بچی د مخکې د سیرت منګ ویلې لري دا چې کوم وخت راغی د دې علاقې نه ډېر لري ګرځېدو وی اسنه چې بده ملګرو باندې موږ نه خوانه ته تیرې ونشي ځکه رسول الله ویلي و چې ستانه په داسمه کنه اخلي مگر ظالم انسان او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو چاله د یمن د ملک مبارک الته یو یمن کې د مال یو غرو د غیر کړي وکړه وداستا بیرته به ته واخستو وجدادا ودا عامل منفعه شه دی د یو سړي په جیب کې چې دي سرمایه ور پریږه ګټه ور پریږه دا مناسب نه ده تر څو پر شعب مسلمانان باندې کې برخوالي سراقه ابن مالک ورته ویلو یا رسول الله زما د پاره یو د امن خط ولیکا نبی صلی الله علیه وسلم ورته خط ورکې ابو بکر رضی الله عنه او دقشن هغه غلام چې وسره او به ورته د کسرا بادشاہ هغه بنگړي بمستا په دلاس کې پریوش د عمر ابن الخطاب په وخت کې به هغه بنگړي یقیني د په دلاس کې پریواته په کدا تمیم الداری رضی الله تعالی عنہ د بیت الله حملاقین راغی فلسطین چې کله د علاقین راغی په مدینه منوره کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی رش د طلب د علم د پاره د علم بس به وځي د دې وجنه مخکې او درس کې موږ د ویلي و غالبا علمه البيان الرحمن علم القرآن چې انسان له قرآن علم نصیب کیږي د حدیث علم نصیب کیږي په هغه وخت کې چې کله دیرش کارونه لا سړی بځای کیږي اجمالی ځان سره یاد ساتي اول د قرآن ولا خبره لغوګه دویم انسان زړه بلځه کې مشغوله و درې مې ورته ویلې چې ځان په پویا و څلورمه حفظ وا پنځمه د خلکو مابین کې نشر کوا شپږم د الله د پاره کینا وم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوا اتمه ویلې د نفس کنټرول کوا نهم د بد نظری نه ځان ساته لسم د حرام خوري نه ځان ساته یو لسم د الله د رضا لپاره کینا دولسم د هدایت په نیت باندې کینا دیر لسم د علم عظمت په زړه کې لرا څوار لسم د الله عظمت په زړه کې لرا پنځلسم خواهش پرستی پرېدا شپاړسم دنیا پرستی پرېدا ولسم قوي ایمان والا شه اتلسم صفا زړه والا شه ننسم ورته ویلې چې د کلک عزم والا شه شلم د مضبوط یقین والا شه یوشتم د صبر والا بزان جوړي دویشتم تکبر نه بزان ساتي درشتم د ګناه باندې به اصرار نه کوي څلورشتم بدعت نه کوي پنځشتم ضعیف ایمان بدلاو بلکې قوي پیدا کا شپږشتم خواهش پرستی پرېدا وېشتم دنیا پرستی اتوشتم ارزه کې عقل پیش مکوا نه وېشتم قوي تحقیق کوا او درشم د چا په خبره چې اعتماد کینو الته بدلیل د سره ای سره مدینه منوره نه راغی او د محمد رسول الله سره د علم د پاره د درش د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې څلور قارین و ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ او دغه سره جابر رضی الله عنه دی او پاغي کې یو ابو رقیہ تمیم الداری رضی الله تعالی عنہ یو پکې داو اتلس حدیث ته ټول نقل دي اتلس تقریبا تر دې پوری یا 19 حدیث ته نقل لې یو عجيبه حدیث پکې دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه نقل کړي دی د ذهني سوالم دی صحابه د محمد رسول الله نه نقل کړي دی صلی الله علیه وسلم هغه کوم صحابه دي چې زمنګ نبی راځي شوی دی او داغه نقل کړي چې حدثني فلان فلانی صحابي مال خبره کړي دا هغه به تمیم الداری رضی الله تعالی عنہ سب یذری احادیث واوري مشنمه خروات دی اولنی حدیث ته وګورئ کچیر ته پمن کې ایمان او په دې حدیث باندې موږ عمل وکړو بالکل زمنګ پروګرام برابر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي تمیم الداری نقل له الدين النصيحه دین ټول خیر خوایدا قیل ویل سليمان چاره پاره ویل الله خیر خوید الله د پاره د چې د الله بندگی وشي د الله سره هیڅ په هیڅ شي کې شریک نشي به چاره پاره ولی رسوله رب العالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د رسول خبره په دې ټولي دنیا باندې څنګه وچته شي داغه تابعداران څنګه پیدا شي داغه عظمت څنګه د خلکو په زړه کې ورشي به ویل چاره پاره ولی کتابه
قران څنګه په خلکو کې نافذ شي به ویل ولایمه المؤمنین مسلمین د مسلمانانو د مشرانو په باره کې ول او به ویل ولعامتهم د ټول مسلمانانو په باره کې څه مطلب توجه په هغه وخت کې رسول الله فرمایي یو شړې دیندار جوړیږي چې په دنیا کې څومره مسلمانان دي د ټول مسلمانانو ته ځان خیرخوا جوړ کې او کله هغه خیرخوانه شو بلکې شرخوا شوي رسول الله فرمایي تا کې دین نشته ته به دین نه راشه واست سوچ وکا دکاندار چې کله سودا خرڅي کدقه سودا ستا کور لراشي ته چې نن دیګاک غلطه ورکړي واکه غني نه خو چې کله د اغله دا ورکړه په خلطه کې دی ورواچولا رسول الله فرمایي دین د اسلام پتا کې نشته دین خیر خوایده کوم شی چې ځان د پاره انتخابای دا به د ټول مسلمانانو د پاره انتخابای او که ځان د پاره یو شی غواړي او د دنیا د ټول مسلمانانو کې د یو مسلمان د پاره د حق شی انتخاب نه کوي چې کوم ځان لغواړي بلکې هغه خراب رسول الله فرمایي پتا کې د سر دین نشته ته به بيدینه سړی کدا یو حدیث موږ تاسو مخې لکه خو دو او څلوري چې ته مداخل شون ور باندې وتللو ته به ګوره منګه به چیرته دا جنجال بیرانش منګ په ټوله دنیا کې به ټول مسلمانان په ځان باندې غوړه غنو تقره تقوا مانام دا امام نشاپوري کړي دا چې په ټول مسلمانانو کې ځان کته غنل ټول ځان نو چت غنل یو واجب حدیث ده نقل لې دین ته حدیث نقل لې کله چې نمازګر منځو کې دوه رکعات نه وکړه یا څلور عمر بن الخطاب واجب امام واجب انسان تر شوی دی ویغه دوره راواقصو په دې سر باندې تمیمداري والو ځکه عمر رضی الله عنه شکل منکر به ولید ناروا شي مقابله کوله تمیمداري رضی الله عنه ورته ویل شي امیر المؤمنین ځکه د رسول الله په وخت کې مدا شوند دیو د ابو بکر په وخت کې ژوند دیو د عمر رضی الله عنه په وخت کې ژوند دیو شکل عثمان رضی الله عنه شهید شو به فلسطین لږی ولید والو وتر مازګر مازنه ورسره دوه رکعات منځو کې وی قسم په الله چې محمد رسول الله په وخت کې دا کار منګه کړی دی مخکې د عبد الله ابن زبیر په سیرت کې موږ دا ویلو چې کله انسان د مازګر نور څه دوه رکعات نوافل کې جنجال سره مکوا معاویه رضی الله عنه سره مناظره کړې و د نبی صلی الله علیه وسلم یو بیبي ورته ویل چې بالکل د رسول الله د عادتو وی مال دا معلومه ده چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا عمل ګرو دا عمل کړی دی خو یاد ساته د مازګر منځنه ورسته مونږ نه کېږي مګر په هغه ټیم کې چې د نور سترګه اوچته ته خو پوهې په دې حدیث باندې په هغه وخت کې د مونږ کې چې د نور سترګه اوچته را سبب نور مسلمانان را شغه په دې وخت کې به مونږ نه کې چې د نور په غرغرو په حال کې اي په دې وخت کې به نه پل کېږي عمر څومره عجیب رضی الله تعالی عنه نه شي دین عبد الله ابن مسعود فرمایي علم د ځان سره ورو نه شي علم لسی شي کا نه عمر رضی الله عنه ذکر شهید شو عبد الله ابن مسعود به نه شي علم رضان سره وړو دومره اوچت عالم دومره عجيبه او په دومره اوچت انداز باندې داغه مسله و دی ورته ویلې دریم ته حدیث نقل لې تمیمی داری فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په ورځ قیامت ټول نمخ کې تفوس رب العالمین کې هغه په بار د مانځ کې چې چا مونږ درسته په دنیا کې او الته درست وخت باس ټول مسله برابر ده او کچیرته مونږ کې کمی زه تیرغه به ارڅ ګډوډ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رخل ولانه منځنم کاته چې مونږ به درست هغه به برقرار پر خودل چې مونږ کې به کمی زه ته به استغلال کړه شیخ الاسلام ابن قیم حسن بصری فرمایي سړی په دوه مقاماتو کې رب العالمین مخې له ودرېږي یو په دې مانځ کې یو په میدان د حشر کې ته شکر په مانځ کې ودرې دي خپل ځان وګوره چې په کوم کیفیت باندې ته مونږ کوي کستا مونږ درستی صحیح وي اخرت دې درسته کوم دې ګډ وډه ګوره اخرت دې مې ګډ وډه اوس دا مونږونه ګوره سکندې څلور سکندو کې ټول ارسره ټول کی په منډه باندې رواني وځي حالانکه مخکې موږ دا ویلو د اثر په نامه ملګری او د عمر ابن عبد العزيز په شیمونځ کو چې کله عمر ابن عبد العزيز مونږ کې به قسم په الله دې سوان د شیمونځ کې لکه څنګه چې مونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی تقریبا د مازیګر مونږ په 6 منټه کې هغه کړو خپل مونږونه مرزي اوس برابر کو قسم په الله دې یو چانس دی یو موقع ده چې د مر نمخ کې د خپل مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د ملګرو صحابه کرام په دې مونږونه باندې وتلو آیا دې چې کندي مونږونه غوي کړی دي نه عامله الناصبه اسنه چې ځان ستړي کو تسلا نارن حاميه سبب دې خپل منځ باندې رب العالمین به جهنم لبوشي اقامت الصلاه دا په هغه وخت کې راځي چې کله دا څو شرطونه مونږ راځي چې چا ما بین کې وختي کوا چې په کوم ځای باندې مونږ کې هغه ځای وګوره پاک دی که غیر پاک د رسول الله تابعداري او خشوع مخکې مو درس کې ویلی وو انسان چې کله په منځ باندې ودرېږي او سوچونه شروع کړي الله رب العزت فرمایي چې اے د آدم بچیا زړه دې زمانه غافل کړي دي بدن او جبه دې مال حاضر کړي دا باطل ما تسبون زما په دربار کې چې څومره مونږ کې دا ټول زما په دربار کې برباد دي ته وځه وګوره چې څنګه مونږ زستا بل حدیث اثر کې دا راځي
چې کله سړی په منځ باندې ودرېږي الله عزوجل ملائکه لوي پرده اوچته کې اسماء د ما بین کې خو چې دا په سوچونه باندې شروع کیږي بیرته روغ ورسو اعلان دی دا په ګډ وډو سره دی اځه ځان ستړی کی بل نو اثر کې دا راځي چې انسان کله په منځ باندې ودرېږي سوچونه شروع کی الله عزوجل خطاب کوي ابن آدم انا خیر زغور يم دا هغه چانه چې تا خپل سوچ التبن کړي لري معاذ بن جبل فرمای چې کله انسان منځ کې د بری منځ کې کی طرف او چپ طرف سړی او پیژندلو وې فلا صلا تعالی دی انسان چې کوم منځ کې د الله په دربار کې بالکل د سر وې د منځ قبليږي نه دا صحابه دا خبرې کړې دي زما ته خبرې نه دي او چته خلکو خبرې دي اهل سنت والجماعت هغه چاله ویلې شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رواني او د محمد رسول الله د ملګرو په رواني صحابه بس سعید ابن جبیر فرمایي وې صلیت 40 سنه قسم په الله وی سلوي کلمه منځ کړې دي کی طرف او چپ طرف سړی ما پیژندل نه دي چې دا لا په څوک دی دا عبد الله ابن زبیر په منځ باندې ولاړ دی د حجاج ابن یوسف د خوان توپ د زر باندې وشو د منجنی دا ورسته کپړې تی ویوړله او د خپل منجاری وساتو د اکرامنه په داخل د منځ کې کټ شو او مون جاری په دې طریقه باندې هغه منځونه کړی و سفیان ثوری فرمای او حسن بصری چې کله انسان منځ کې بده کې خشوع نه وي تبتل د منځ برباد دي دا سکندي منځونه غوړه دا نه پکې رکوع شته نه پکې سجده شته نه پکې الفاظ شته نه پکې تسبیحات شته نه پکې هغه تسبیحات کې تنوع شته چې کوم د رسول الله نه نقل دي چې د مور پیدا شوی عليه الصلاه والسلام ان يقول هو الله قل هو الله سبحان رب الاعلى وعظيم من دعوه الكيج حالانکه په دې کې مختلف اذکار راغلي دي صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم د امام المحدث الكبير محمد ناصر الدين الباني صاحب کتاب منذ د حدیث پرانا کې د فضیلت الشیخ شیخ عبد السلام رحمه الله کتاب تقریبا سره پاس 200 احادیث د منځ متعلق ذکر کړی دا ځان لواله پښتو کې خرچيږي کور لوي سي ال طریق پر خويندولا میندولا لوريانولا زنانولا د رسول الله د منځ دانچو کوي او به پاګې باندې تجربه وکړته اسما پوړانه ته تکبیر تحریمنا تر سلام ګرځول اسکار پورې منځ وکا چې آیات د رسول الله د منځ برابر دی یا نه صرف موږ ته خواهش پوره خوراک اسکار دلیل لپاره چې موږ په قران پوهې نه یو قران کې الله عزوجل فرمایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا خپل ځانونه او خپل باملو بچی د ور نه بچ وساتئ امام قرطبي فرمایي بالکتاب والسنه په قران او سنت باندې دا خدا هغه څوک چې هغه په قران او سنت پوهیږي موږ له خپل د سره مونږ یاد نه زنانه ولا بسنګ دا وکړو دغه په موږ باندې حق دی الا کلکم راعین رسول الله فرمایي چې اړیو پتا شو کې ګډواري اړیو نه به ته پوښیږي د خپل ګډو بارکه امام مسلم حدیث پیش کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله څه کسان د چا د لاس څخه راشي او دا دغه صحیح تربیت ونه کی ودا سړی چې مون شدا په جنت بویم بالکل ونه ګوري د خپل خځه د خور د مور د نت تربیت د وجنه رسول الله فرمایي د جنت بویم تعالی محسوس نکړي شي جهنم کې به تپروت وي دین د اسلام خپل اصول لري دا خو نه چې موږ ماته ګډ وکا او نور دې صدر پوګه شوزه بس ما مسله خلاص کړه دا خشوع په دې مانځ کې فرض ده الله رب عزت د مؤمنانو په بارک دا ویلي دي سورې مؤمنون کې حتی امام الشرح المانی کې لیکلي دي وې کده یو سکند به سکند 3 سکندو د پاره وشي هم هغه منځر باندې ادا کیږي هغه په دې باندې سړي کې خشوع راځي الفاظ صحیح کا معنی صحیح کا د الله سره محبت وساته کاوده څخه قید هغه نظام فارغ کا منځ اخره منځ وګڼه د سلف صالحینو طریقه خپل کا د الله نه په دعاګانې وغواړه مجاهده پکې وکا د صحابه غو نقشې وګوره هغه ایتونه او حدیث وګوره چې په باب د خشوع کې د اذان بارکه دا سوچو کې شراب ورځ بر قیامت اذان کې د استنجا بارکه دا او الله چې د میدا بدن ګنده او پاک می کې الله التم پاکا سب کې ودرېدل کې دارا ول الله میدان د حشر کې به ودرېګم فاتحه په دې طریقه باندې ول چې استاد الله باندې کې شریکي ته رب العالمین سره خبرې کوي چې د پلار سره خبرې کوي د یو مشر سره خبرې کوي څومره په احتیاط څومره کې استال فاز وای د لوی الله سره چې هغه موږ اساس خالق دی معبود دی الحمدلله بلګ وقفه وکا الله عزوجل فرمایي چې بنده ما حمد ویلي رب العالمین بیبل جواب کوي الرحمن الرحیم بیبل جواب کوي مالک یوم الدین بیبل جواب کوي دا الله جواب لپاره لګ زره زه پرېدا من بالکل چې به تراو کې را روانو د شي را روانو چې الله عزوجل بالکل پریدونه دی جواب لا چې شری موږ مونږ کې د په یو پاو کې وکي بل په شل منټو کې وکي موږ مو کې او بس ټول ورځ به خاندا ټول شپه به خاندا دې طریقه باندې کېږي نه چې کله صورت وای پای کې تدبر سوچ وکا رکوع سجده کې واجب کیفیت دی تشهود کې به د الله عظمت د رسول الله عظمت ځان له دعاګانې وغواړه سلام چې وګرځول به استغفر الله وای چې ربا کې دې شي مانب کې کمی زیاتې شوی هغه بارکه تانه مکنه غواړه په دې طریقه باندې مونږ چې کله انسان وکي د مسله به دا ټول برابرې شي دا به جوړیږي
دغه مسله دې برابر شو دا به بعینه د ابو دردا رضی الله تعالی عنہ په هغه سیرت باندې دا روان چې کومه طریقه د هغه ذکر شوی ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه چې کوم حدیث نقل کړي هغه کوم حدیث دی یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم په منبر باندې کېنه شو ټول ملګری راځي وکړه او ورته ویلې چې ما تاسو له حدیث ویلې د یره په باره کې د بل شی په باره کې تاسو ما راځه کړی نه نن هغه مسله ابو دردا مال ویلې د تاسو له بیانوما وی ابو دردا رضی الله عنه ویلي چې موږ په کشته کې ناسو تر دې پورې چې دا موږ خپل ګذر غلط کې یو مېش په درې کې موږ مزل کوو اخر درې خواله ورلو الته یو د انسان غونډه شو چې دا بدن ببرو جاسوس واغه وی موږ سره خبرې وکړې وی مریدو وی راشه په دې جزیره کې څوک تړل شوی دا خواله منبوزو وی الته بوتلو اغه زلا چې کله وی اغه زلا بوتلو وی موږ له پښتنو کې د کم څه موږ ورته موږ د عربو نه بیت اللحم فلسطین وی نقل بیسان په باره کې زمونږ پښتنه وکړه یو باغ شته موږ وی وی عن قریب دا بوچ ختم بشي بحيره التبريه په باره کې دوی چې نو دغه باره کې زمونږ ته پوښتنه هغه شته موږ وی هغه به ختم شي به د محمد رسول الله باره کې زمونږ ته پوښتنه عليه الصلاه والسلام وی دا راوته موږ وی دا حق نبی دی د په اتباع کې هدایت ته او د په روان شي وی به موږ نورستا د عین زغور په باره کې پښتنو کړی دی چې نو چې هغه شته موږ وی دا به ختم شوی ویل زه د جالم نه ته تړلې شوی زبر خوشکیږي ما خر وخت کې څلوي ګورځ کې په ټوله دنیا کې ګرځما شوا د مکی او مدینه چې دغه خور نه شمرته وجدارا چې په دې ځای کې به ملائکه لاړ دغه ځنه مار اوسته کوي خلک به اتباع کوي دا به صحیح حدیث دی دا جزیره به نبی صلی الله علیه وسلم د شرق په طرف ته تعین مونږ کې چې یا په شام کې دا یا په یمن کې دا په یوځای کې دا بعض خلکو دا څنګه کشف شوی نه دی وی ولې کفار ټوله دنیا کشف کړي دا به کشف شوی وي دوی دا کفار د معلومیږي لکه سم د دنیا الہ چی او حالانکه الہ بل څوک د شخص موږ شاو معبود دی کدوې کشف کې مطالعه نه وای کدوې کیو کنه کې موږ دوه بشروان یو موږ د خپل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بشروان یو هغه دا ویل دي زمونږ قرباني ایمان دی زمونږ قرباني یقین دی دې روایت عائشہ نه نقل لې د ابو هريره سے نه نقل لې د جابر سے نه نقل لې د فاطمه بنت قیس نه نقل لې چې قوی روایت دا ټوله او کدوې وای کوي نو موږ رسول الله د وجنه په دې باندې عمل کوو چې دا په علاقه کې دي او په خو عمر والا دي وجدا او شنو عليه الصلاه والسلام د دین امه و د خپل قوم یې رولې دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله چې کله راغی درې شنو ورته هدیه کې راوړل ایوی ورته کوټ راوړو یی ورته اس راوړو یو د شرابو چاټي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوټ قبول کې عاشته قبول کې او وی شراب خو حرام دا چاټي ز څه کوم اعتراض کړه به په دې وخت کې 500 غلامان سره و نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته دا ما باندې اخر چې الله لپاره آزاد کوم وی یا رسول الله دا ټول می رب العالمین در رضا لپاره آزاد کړ څومره عجیب غلام لرو د یمن نه د شام نه یو وړکه غوندې لاټن ځان سره راوړو د زیتون تیرې په کې واچولا مسجد نبوي کې باغ دړ غوندې لګېدلې وی ویل ودا بیګاله جمعات کې ولګوا نو اولنې جمعات او شداد رڼا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله راغی ویل کدا چا رڼا کړي دي ودا تمی بيداری وی ربا د دنیا او د آخرت ټول مسائل رڼا کا څومره عجیب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل یا تمیم وی ارمان کزما چرته ولور وی هغه می تعالی په نکاح باندې درکولا نو په دې وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ترزیناسو نوفل ابن حارث ابن عبد المطلب هغه ول جزمال ور پیغله د ام المغیره یا رسول الله دا می دل ورکړه متصل هغه ورکړه اته غلامو سراج نه مېدو فتح نه مېدا نبی کریم علیه السلام نه پښتنه وکړه وڅونه میږي وی فتح وی استاد پرنن نن چې دا سراج د جمعه په اندازه باندې د قران خلاصو حتی په یو رکعت وتر کې ټول قران د خلاص کړي دي د کراماتو اته په فضایلو کې دام راځي وې د شپې تهجد کوله د سورې جاسیه هغه ایتونه آیا ګمان کې هغه انسانان چې کارونه بد کوي چې دوی د مؤمنانو د مرګ او ژوند اعمال به ټول برابر دي ډېر بده فیصله کړي ده وهم فيها كالحون دا آیات تر سبا پوری ویلو شړ رب العالمین قران کې فرمایي ودا جهنم چې جهنم لور شي لاندې شونډه به نامل راشي پاسنی شونډه به سر لوي سبا پوری وی جوړ یو غاک به دومره لکه د احد غر په دې کیفیت باندې دوګیر یو طرف نه حدیث کې راځي کړي بل طرف باندې ته مزل کې درو ورځې مطلب وګړي جهنمی دا املا دا بسړی را لاندې نه زر کاله اور بل شو یو کیفیت زر کاله به بل شو بل کیفیت زر کاله به بل شو بل کیفیت کله دنیا ډیری ولستري انسان چې ډیر لذت اخستي هغه جهنم رب العالمین ورغ ورځي ورته بو شیا فلان ته په دنیا کې شرط لذت اخسته دی وینا ځکه خو رسول الله ویل هغه شی بار بار یادوي چې خوندونه ماته
بیا چې وبل سره ورغورځي ورته وي چې ال النار که دنیا ما په هادو سرو زر شماله به راکې دې په بدله کې به آو وې دا زر سره نه منم یو پرسخ دیونی 50 پرسخ 15 باندې به جهنمی داشه بباري عمر بن خطاب ویل قرطبي ته نقل کړي تذکرہ کې چې یا مؤمنانو د جهنم بیخ ډیر جوړ دی ور ډیر ګرم دی د الله قهر ډیر تیز دی ځان ته ساتي حدیث کې راځي چې جهنم د اسمان د سر نوس په اخلاص شي ما زیګر بلند راشي او که چیرته جهنمی د جهنم د سر روان شي کلونه مزل به کې اعلان دی ورشيږي ماران لړمان د قشر په اندازا ای خلکو خوراک بني مگر غسلین د جهنمینو ویني زوی ښه بدنونه او چې کله مطالبه د ابو کې د اور په کندورونو کې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې دې مخله کله نږدې کې ورته د مخ سره مې پکې راولي چې په دې سره ورته ملائک راوړي یا د خاص اندام یا د پوره تلوي لاندې ارڅو شي هغه ختم شي په دې کیفیت باندې هغه د منزل شي نو دغه آیتونه کې د سوچ کولو او تر دې پوری واجب ادب د رب العالمین سره کول یو صادر اخیسو په 1500 درهم باندې چې تقریبا 15 لکه ته و جوړیږي وی ادب چې کله منزل راتلو دغه صادر به په سامان راچولو ځکه قران کې الله تعالی فرمایي چې کله جمعه لراځي ځان مال ډولې کوي مخکې یو درس منګ ویلی و رب العالمین لمن ځان څنګه ډولې کو د درش امور د غیر پاره دي اصل فتاوا کې لیکلي دي چې کله انسان د کار په جامو کې منځ کې یو کړه ودا مکرو دي دیو ملګری خواله شو ورزي صفا جامي خوشبويان لګوله بوټ سپلي وغيرها رنگوله کپړګي برابروله خو دشمال برابروله خولې برابروله عطر برابروله د الله خوله چې رزو به ځان ډیر سخت برابر کو نو دا به کله وي د الله خوله منزل راتلو یو صادر اغوستو د رب العالمین د احترام په خاطر باندې چې 1500 لک روپۍ دی قیمت دومره عجیب یو جوړه وا چې کله به قدر شپه شوې د پنځ باندې چې دغه تاک شپره وی هغه به واغستله د رب العالمین د احترام په خاطر باندې چې دغه قیمت 200 روپۍ درهمه دومره رب العالمین ځان ډولې کو یو ورځ د شپې تهجد قضا شو خپل ځان له سزا ورکړه په دې طریقه یو کال نفس او تابن خوب بندې د ورځې به خوب کو چې کله به دا نور ډوب شو او رب العالمین په بندګۍ باندې به شروع وکړه ام تر شو به صادق تر سبا پورې موږ چیرته په تهجد باندې شړا کړی دا موږ د سره دام نه محسوسو سلف صالحینو کې عادت داو چې کله به د شپې تهجد دی غوینه پاتې شو سبب ټول ورځ ژړل چاته پښتنو کړ چې آشنا ولې ژاړي کې دې شي پرون کومه ګناه منګه کړي الله عزوجل زمونه خپشه ویل دا هغه خفقان د وجه موږ د تهجد نه ځان نه وشو محروم کړو دا وکړ خلکو په خلک یو ورځ ملګری ورته ویل کوم عمل تکای سب غوسه شورته تمیمی داری وې چې درې رکعاته مونږ کوم د عمل ډېر محترم دی په نسبت سره دی لا چې زه عمل کوم به خلکو رسول الله چې یادوم چې ما دومره عمل کړی دومره عمل دومره هغه تابعی ورته ویلي وتا صحابه ما چې به خلک لپاره خبره باندې غوسه کېږي زما مقصد دانو زما مقصد او چې ستا عمل څنګه چې موږ خپل کوم در به روان شو وی ویل د عمل سره انصاف وکړه خپل بدن نه او د بدن سره انصاف وکړه خپل عمل نه په دې کې کیفیت باندې وکړه چې ستاره بدن نور باندې ضربه ونرسي په دې طریقه یو ورځ معاویه ابن حرمل په نامه یو سړیو هغه به د مسلمه الکذاب د اسخرو د عمر بن خطاب خو راغی ورته چې عمر یا امیر المؤمنین زګور استقدریس کافر عمر د مسلمه الکذاب چې هغه د نبوت او کړه د اسخر عمر وز په اسلام باندې مشرف شوی با او ستا خو راغلی چرته مې ملمکه چا خاله مې ولېګا جمعات کې چې کله منځ وګرځي د ما خوستره اسکار به وشوله تمیم داری به اقوا دی خو وخت چې کوم ځای کې وشړې دې ملما هغه به راوښته د ځان سره کور لبي بوتلو وی ویلې عزت ادي عجیب انسان سره ملما کو تمیم داری لوي تمیم هغه ویل به کې امیر المؤمنین ودا سړی ځان سره بوزه کورله انت شکل کور لبوتلو په کدا چې د حرید علاقه نه وروته د مدینه په اطراف باندې عمر ابن خطاب تمیم داری لړاغه ورته ویل چې یا تمیم ور راغه د مقابله به تکای هغه ورته یا امیر المؤمنین تمیم ور ودا مې درته ویلې ورغه دا مر سره وې چې کله دا ورغه نو په دې وخت کې هغه ور وردن نکاو په خپل ډنګ باندې حتی چې پاغه سوري باندې وردن نه کې دا د کرامت دا په خپل ورنه وته او عمر رضی الله عنه ویلې وی هغه چې ما په خپل سترګو لیدلې دی په غوګونه مې اوریدلې دا په شان دا هغه چاند چې هغه نفس اوریدلې شي او تمیم لوي ویلې وی ته موږ دغه شان کارون د پاره انتخاب کړي عاجزي دې یو غلام دی روح ابن زنباح دې حدیث متوجه شي دې خبره لا وی تمیم داری امیر په هغه وخت کې قومندان خپل اس د پاره بلې توبرې کې دا وربشه برابر کړي وېدا چې کله برابر کړه غور باندې غاغو کې چې یا تمیم ستا خډیر غلامان دي اقا غلام له به امر کړي وي چې هغه دا کار کړي وي نه کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي
چې کله یو سړی اس لري او داغه لپاره وربشه برابر کړي توبري کې واچولې به ورته برابر کړي په اره وربشه باندې رب العالمین دله ایونی کې ور کوي څومره عجیب اسلام په دې کې باندې سړی به جنت ته داخلي کې دا ګور معمولی مګنه خطیب شربینی لیکلی دي وې چې کله د سړی په کور کې اوچر غره انسان خلا پریدا زنانه خلا پریدا کشر خلا پریدا او د هغه چرګم صحیح تربیت د خوراک وسخا کونه کې وې دا سړی کوم چې په ورځ قیامت بلم یکون من المحسنین الله رب عزت به د نیکانو په سب کې روچت نشي اسمانه شفقت پکار دی سورلی باندې شفقت پکار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وې تاسو د خپل سورلی د شاګان منبرونه مو جوړوي چې په دې باندې ناس وي لکه دما ورکوا یو سړی د بتور مثال هغه خپل بکې په غیانو یا د قشان خر د پاغه باندې سورلی وړي یا به تور مثال یو بل څه مسله ده داغه د خوراک داغه د څخاک دا ټول اسباب به دا برابر کی په ار وربشه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دی انسان رب العالمین ایونی کی ور کوي دا کار د نه کی په خاطر باندې زکو لا تحقرن من المعروف شيئا حدیث کې راځي نیکی به معمولی ګور نه غني یو ورځ عمر بن خطاب لویل یا امیر المؤمنین اراده لرم چې د ملګر له وعظ ورکم یم کوا بیا ورته وی اراده لرم چې تقریر کوم یم کوا دا څه به توای وی قرآن به بیان کم حدیث به بیان کم خلق له خیر بیان کم د شر نه به منع کم داخله کړ عمر بن خطاب ورته ځان بالال کی توجه ودا څنګه وته چې کله تقریر وکي او صاحب د نفس کې غلور شي چې اوه هو زه څومره اوچت سړی داخله ګوره مال ناشتي زماره تقریر له وګي خودلې عمر بن خطاب فرمایي تاسو چې زکا کارو کې لکه ځان چې په خپل حلال کی وېزه زه به کوشش کوم چې دا کار ونشي او انسان به د دې شي کله بچ کېږي چې سړی په الله ایمان وساتي په قیامت ایمان وساتي د الله د عظمت عقیده وساتي د خلکو د مدح زمنه متاثر نشي د قران کریم مطالعه کوي د الله سره مینه کوي مجاهده کوي عمل پټ کوي او په ارچ کې خنیات وی تقریر چې کړه وکي سبا به کوم به وکي بل ورځ به حتی تر دې پورې چې عمر رضی الله ابو بکر رضی الله وفات عمر رضی الله به شهید شو عثمان رضی الله په وخت کې مشکل هغه شهید شو دغه نور صبر تلاړ خپل علاقه فلسطین بیت الله حمله سلوختم هجری باندې د دنیا نه سیدنا و امامنا تیمم الداری رضی الله تعالی عنہ سترګې پټې کړې الله رب العزت دې ټول صحابه کرامو راضي شي او رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت نصیب او سیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین